سلام دوستانو. یو دوست لیکلي استاد د ژوند د ملګري د ټاکنو په اړوند څه نظر لري؟ ښه، د ژوند د ملګري په اړوند خو د ټاکنو یو لوی بحث ده، پراخ بحث ده. که تاسو په یوټیوب ته سر ورښکاره کوئ، اول ته د مریج په برخه کې کومه برخه چې ما د واده په اړوند پروګرامونه ثبت کړي، تقریبا 40-50 خپرونې دي په دري ژبه دي. البته هغه د واده په اړوند او په ځانګړي ډول د معیارونو په اړوند پراخ معلومات هلته خپاره سوي، نشر سوي. تاسو هغه برخه پیدا کړئ او تعقیب یې کړئ. اما اجازه راکړئ نن د یو نامتو ارواپوه، یو مشهور ارواپوه چې د ارواشننې یا روانکاوۍ په برخه کې یو لوی لاس لري او یو ډیر ستر او قوي ارواپوه په شلم او بیا حتی په 20مه پېړۍ کې د آدلر ځینې مسایل تاسو سره شریکوم. آدلر وایي چې زموږ د ژوند ملګری باید 3 وړتیاوې ولري، حد اقل. آدلر د روانکاوۍ له اړخه دا مسله سپړي او د خپلې ټولنې له اړخه. اما په ډېری ټولنو کې د دغه نظریه یا دغه 3 شرطه یا دغه 3 معیاره د ژوند د ملګري په خاطر، یعنی د میرمنې یا د خاوند د ټاکنو په خاطر موږ سره کومک کولی سي. که موږ وکولی سو چې دغه معیارونه مراعات کړو یا دغه معیارونه وساتو، زما په نظر د آدلر دغه معیارونه ډېر خواږه دي، ډېر ښه دي او تقریبا ډېری معیارونه په خپل غېږ کې یا په خپله لمن کې راخلي. آدلر وایي تاسو هغه چا سره واده وکړئ چې د اړیکو د ساتلو وړتیا ولري. هغه چا سره تاسو اړیکه لرئ، رابطه لرئ یا نامزد یئ یا غواړئ نامزد سئ، هغه کس د اړیکو د ساتلو وړتیا لري، هغه اړیکې پاللی ساتلی سي یا د همدغو اړیکو ته علاقه لري که نه. که احیانا دا اړیکه پرې تپل سوي یا دې اړیکې ته د شپږمې ګوتې په څیر یا په سترګه ګوري، نو دغه کس د ژوند د ملګري په عنوان غوره نه ده. یو مورد. دویم، آدلر وایي هغه انسان سره واده وکړئ، هغه انسان د خپل ژوند لپاره انتخاب کوي یا یې وټاکئ، هغه کس سره اړیکه ولرئ د ژوند تر پایه چې له کار سره علاقه ولري. آیا ستاسو خاوند هغه څوک چې تاسو اړیکه ورسره لرئ، ورسره نامزد یئ یا کیدای سي ورسره نامزد سئ، آیا دغه کس له کار سره علاقه لري، غواړي کار وکړي، کار سره مینه لري، کار یې خوښیږي، کار خوند ورکوي، اصلا د کار زوی ده، د عمل زوی ده او د خبرو ګوډی ده؟ څه شی ده؟ که احیانا د خبرو ګوډی و، نو آدلر پیشنهاد کوي چې تاسو د دې کس سره واده مه کوئ. دا کس ستاسو په درد نه خوري، تاسو ته ګټه نسي رسولی. دریم معیار یا دریم ټکی یا شرط چې آدلر یې پیشنهاد کوي، هغه د ژوند د ملګري خپله د ژوند د ملګري سره علاقه ده. آیا دغه کس تاسو سره علاقه لري؟ که ستاسو په یاد، ما هم په خپلو پخوانیو خپرونو کې ویلي وه چې د ګډ ژوند د جوړولو په معیارونو کې یو معیار چې خورا ډېر مهم ده، خورا ډېر ارزښتمند ده، هغه علاقه ده. یعنی علاقمند دی باید هغه کس تاسو سره. دا چې بیا وروسته مینه جوړیږي که نه جوړیږي، مینه په عشق بدلیږي که نه بدلیږي، اما په سر کې که تاسو د یو چا په اړه فکر کوئ، حداقل علاقمندي پکې شرط ده، علاقمندي پکې مهمه ده او دا باید ای. آدلر وایي چې وګورئ تاسو چې دغه څوک چې تاسو د خپل ژوند لپاره، د ګډ ژوند لپاره، د اوږد مهال لپاره چې تاسو په اصطلاح د سر ویښته ورسره سپینوئ، آیا دی تاسو سره علاقه لري، تاسو ته علاقمند ده، لیوال ده که نه؟ نو که احیانا دغه لیوالتیا یا دغه علاقمندي وه، دغه کس ستاسو د ژوند لپاره مناسب ده. تاسو که واده ورسره وکئ، په اغلب ګمان 80-90% کې تاسو ته په درد خوري. په دې هیله چې د ژوند لپاره ښه او مناسب
ملګری پیدا کوي او خوږ ژوند ولرئ. مننه.